السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور زعفران صادق یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته ښودل کېږي کله چې تاسو خپل انډرویډ چالان کړئ رن یې کړئ هغه فریکونسي تر 500 یا تر 40 تر 240 پورې رسېږي. کله چې بیرته سټاپ بټن ورباندې ووهئ سور بټن د انډرویډ روغ دی، یعنې سټاپ بټن یې روغ دی خو کار نه کوي، هغه د انډرویډ فریکونسي ځای په ځای جام کېږي او شاته نه راځي. نو د دې مشکل دا ده تاسو شمسیانو ولټیج زیاته بیا تاسو ورزوی مجبوره کېږئ د شمسیانو یو لاین سره خطا کوئ، هغه خطره لري، هم شارټ کوي، هم د انډرویډ سوځلو خطره راځي، هم انسان ته شارټ ورکولی شي. نو تاسو څه وکړئ په پروګرام کې لنډ مشکل درښیم څنګه بیا حل کړئ. راسه انډرویډ روښانه کوئ او انډرویډ چالان ده، د انډرویډ فریکونسي روان ده تر څو پورې ځي 545 ته رسېږي، خو کله چې موږ تاسو بیرته انډرویډ سور بټن ووهو نو هغه نه بندېږي. ګورئ فریکونسي تر څو پورې ولاړه شي. اوس زموږ سمرسیبل ورباندې سټارټ ته فریکونسي روان ده 40 ته ورسېدل، اوس یې موږ بیرته بندوو. ګوره د سور بټن مې ورباندې وول فریکونسي را روان ده تر څو پورې راله 800 اووه پورې راځي، نور نه لوېږي. 14 کې ودرېدله، نور چې موږ هر څو سور بټن ووهو موږ فریکونسي لوېږي نه، یعنې سمرسیبل هم چالان پاتې شول او انډرویډ هم چالان پاتې شول. اوس موږ هېڅ نشو ورباندې کولی، موږ بالاخره مجبوره کېږو چې شمسیانو لاین خطا کړو. یا موږ راځو پروګرام کې ګورو، پروګرام بټن ووهو، دلته پی صفر لیکلي هغه به تاسو راولئ پی بي ته، پی بي مې راوستله اوکې به یې کړئ، پی بي 0.6 ته به ولاړ شئ. مخکې به موږ په 7 او په 8 کې سمول، یا هلته یې مه سیټ کوئ، هغه طریقه صحیح نه ده. په 6 کې سیټ کړئ، 6 کې یو لیکل شوی دا 0 کړئ، اوکې یې کړئ، نور د موږ مشکل انشاءالله حل شو. له پروګرامه ووتلو، ګورئ موږ فریکونسي بیرته شاته ولوېدله. په دې طریقه سره یې مشکل حل کېږي. دوستانو که تاسو چېرته موږ فیسبوک یا ټیک ټاک له لارې ګورئ سره فالو یې کړئ او تر نورو ملګرو پورې شیر کړئ. که تاسو چېرته موږ سپورټ کوئ موږ به کوشش کوو تاسو لپاره هر وخت داسې نوي ویډیوګان راوړو. او که د یوټیوب له لارې ګورئ د موږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورکړئ. د سرلوړي او آباد افغانستان په هیله الله مو مل شي.